الله به هم درنه نه کوي. او که زما او د الله تابعداري دې نه وکړه نو هغوی به درنه بلکل نفرت او کرکه کوي. هلکه ته وایې چې ماله څوک لور خور نه راکوي، واده ته دې زړه کي د الله رسوله ماله څوک ښځه راکوي، زړه دې کېږي ما سره څوک اوبه په یو جام نس کي په یو تالي خوراک نه کوي. ځه یو جنۍ ده د عمرو بن وهب رضی الله عنه لور ده او هغه له ورشه ده پیغله ده. حضور پاک له به دا صحابه راتلل چې لور به پیغله شوي، زما لور پیغله ده چلی ورکړه. ډېره سادګي به وه په واده کې. هلک به ورته معلوم و هلکه دا دله ورکه دا دله ورکه، په ډېر اسانه به کار کوي. کله چې رسول الله مبارک ورته وویدله زه ورشه، نو هغه لور یې پیغله شوې وه، نو نبي علیه السلام مبارک ته یې ویلي دی ورغی. خو د دې غریب سپلی ګورې نشته، د دې غریب کمیس نشته، صرف لنګې والې د پرتوب په دی اسم نشته. لیکن پیغمبر مبارک فرمایي انما انا لکم بمنزلة الوالد للولد، د ستاسو دپاره داسې یم لکه پلار چې د بچو دپاره. صحابه به ورته خپل بچي ښکارېده. موږ ته هم خفه کېږي ما دا چې څومره کشران دي دا موږ ته د بچو په شان ښکاري، چې موږ وایو سلیو شي که او دا مشران راته لکه د روڼو په شان الحمدلله ښکاري. چې ورغې عمرو بن وهب له دروازې ولا راووته، صله راغلی تا به رسول الله مبارک ته ویلي ستا لور د پیغله ده چې ما ته یې نوزې وله رالېږلې، او هغه مالداره م دغه یو لور یې م وه. هغه چې ده ته وکتل وایي خدای دا څه وشو، زما لور له دا لک رالېږلی دی، د د رنګ تک تور په مخ داغونه، شونډې غټې، غاښونه بار راوتي دي، زما لور به ده سره څنګه ګزاره کوي. وی اورېږه بچې لږ صبر وکړه. کور ته لاړ، بیبي ته یې ویې ته راشه دې چوندې کې وګوره زموږ لور له حضور پاک یو هلک رالېږلی دی. چې ویې کتل یاره سړیه د حضور پاک نه زموږ قربان، دواړه وی قربان، خو زموږ لور به د هلک سره ګزاره ونه کړي، د خو بل شان وجود دی ده. نو سبا به بیا نبي علیه السلام له مقدمې ور رواني، جګړې به رواني، نو داسې به وکړو چې د حضور پاک ته به مونږ ووایو چې بل څوک زموږ لور له وګوري. نو دا راغې ورته یې بچې خفه کېږه ما ته ځه زموږ لور یقین لري که تا سره ګزاره وکړي، تا له دې بل څوک وګوري، زموږ لور له بل څوک. دې غریب روان شو چې ما خو چې ما له څوک لور خور نه راکړي. خو دا خبرې دې لور په کور کې واورېدې، بابا بیبي څه چل دی، زه بچې ستا دپاره حضور پاک یو رشته رالیږلی، نو تاسو واپس کړه، زه پوه شم او موږ واپس کړه. ولې مو واپس کړه؟ یاره لورې مونږ خو د پیغمبر نه قربان یو مبارک نه، خو ستا هغه شکل که دې د هغه هلک ولیده نو ته به ورسره ژوند تېر نه کړي. یوازې دا نه چې تور دی، مخ او غاښونه او دانې او بل شان دي شونډې او هر څه بدل بل شانتې دي. لورې څه وه ایمان و پکې. صحابه به د پیغمبر نه ځان قربان او ځان او ته څه وایي مورې ماله چې کومه رشته رسول الله مبارک رالیږلې ده دا ماله د ډېرو حسینانو ښکلو نه غوره ده. هله ورشئ واپس یې کړي، زما قبول دی. لورې مونږ خو ستا د وجې نه وې شابه حضور پاک ته ونه رسي، زما قبول ده. هغه ته یې هله ویې کاره شو، راغې غریب چې راغې رسول الله مبارک ته یې ویې کاره شو، وی ښه مهر به ورکې، وی مهر کوم دغه یو لنګ مې دی، نو ته به مهر نه ورکې، نو الله رسوله ما سره رسېږي، ما سره سپلی نشته. لیکن د حضور پاک شان ته وګوره، یو صحابي و د هغه دوه کوره، ورته یې لکه ستا هغه یو کور ستا نه زیاتي دی او د الله رسوله